السلام علیکم. نن درته د رابین شرما له کتاب څخه چې عنوان یې دی فوق العاده اوسئ د غوره بریالي او خوښ ژوند لپاره 110 درسونه لري ژباړه یې اسماعیل اشنا کړې. زه تاج محمد ځلاند لومړۍ برخه وړاندې کوم. هغه ملګرو چې تر دې دمه زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي هیله ده چې چینل سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو په راتلونکي کې د علمي او داستاني غږیزو کتابونو څخه برخمن شئ. اوس راځم د ژباړن خبرې. فوق العاده اوسئ معنا دا چې د معمول پر خلاف اوسئ. د رابین شرما هغه کتاب دی چې په لوستلو سره یې تاسو کولی شئ په شخصي ژوند او دنده کې د بریا لارې چارې زده کړئ. نبوغ مو راویښ کړئ او مینه تجربه کړئ ترڅو خپلو ټولو هغو هیلو ته ځان ورسولی شئ چې په زړه کې مو څپې وهي. په دې کتاب کې رابین شرما خپل نوي افکار په 110 درسونو کې په ډیر ساده خو قوي ډول راوړي چې په زده کولو سره تاسو کولی شئ د ژوند له خوندونو څخه برخمن شئ، وده وکړئ، خلکو ته خیر ورسوئ او داسې ژوند وکړئ چې د خلکو زړونو ته لار پیدا کړئ. کیدای شي تاسو هم له داسې یو حالت سره مخ شوي وئ. ځینې وخت سړی ناهیلی شي، په خپلو هیلو باور لري، لټونې کوي خو بیا هم نه ورته رسیږي او یا تاسو فکر کوئ چې نشئ ورته رسیدلی. په اصل کې هغه پریکړه او ستاسو هر ګام مهم او د ارزښت وړ دی. تاسو باید د یوه ډبرې ماتونکي په څیر صبر او حوصله ولرئ. ډبرې ماتونکی هره ورځ ډبرې ماتوي خو ځینې وخت د هغوی یوه ډیره ساده ضربه د دې لامل کیږي چې ډبره ماته کړي او الماس پکې راښکاره شي. هغه کسان چې په کاروبار کې د پرمختګ او د ژوند د ښایست او ښکلا لپاره هڅې کوي هغوی ته باید ارزښت ورکړل شي او د هڅو درناوی وشي. د دې کتاب لیکوال رابین شرما وایي په هغه تیاره پسې رڼا وي او دا د ژوند قانون هم دی. نو ویره مو له زړه وباسئ، اوږو ته مو څنډ ورکړئ او استوار ګامونه واخلئ. له ستونزو سره مخ شئ، د حل لار ورته ولټوئ، مبارزه ورسره وکړئ. له ستونزو سره مخ کیدل تاسو قوي کوي او ژوند کولو ته مو هڅوي. بریا د هغه چا په برخه ده چې په لټون پسې راوتلی وي. ژوند په اصل کې یو انډول او توازن ته اړتیا لري او په دې برخه کې تر ټولو حیاتي د ازادۍ او مسؤلیت ترمنځ انډول ساتل دي. که غواړئ تیارې ته پیغور ورکړئ نو شمع روښانه کړئ او د یوه رهبر په څیر ځان راڅرګند کړئ. دا مو باید په یاد وي چې زړور خلک په ځان پسې د خلکو خندا ته ارزښت نه ورکوي او بې ارزښته یې ګڼي. موږ د خپل ژوند مسؤل یو. دا زموږ دنده ده چې خپلې موخې مشخصې کړو او د رسېدو لپاره یې لاس په کار شو. د کتاب لیکوال وایي ما دا زده کړي چې ژوند تل تاسو هغه ځای ته رهنمایي کوي چې تاسو یې غواړئ خو ځینې وخت تاسو دغه څه نشئ درک کولی. دی وایي د ژوند درس زده کول څه اسانه هم نه دي. زه خپله تر اوسه د دې مدرسې زده کوونکی یم. د نن کار ولې باید سبا ته پرېږدئ؟ د ژوند د لوبغاړی ولې چې همدا اوس یې د لوبېدو وخت دی خپله وړتیا او انرژي بل وخت ته سپموي. له ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره ولې بوډاتوب ته په تمه یاست؟ اوس د دې وخت رارسېدلی چې د دې کتاب په لوستلو سره خپلې ورځې رنګینې کړئ. د ژوند له ښایستونو همدا نن خوند واخلئ، وخاندئ، مینه وکړئ، هیلې مو راوسپړئ او د رسېدو لپاره یې مټې رابډ وهئ. د قانون په چوکاټ کې داسې ژوند وکړئ چې د خپل راتلونکي نسل لپاره یو الګو اوسئ او په نامه مو افتخار وکړي. نو راځئ د کتاب لومړۍ پاڼه راواړو. درنښت اسماعیل اشنا. خپله غوره اوسئ. وارن بافت داسې نظریه وړاندې کړې ده هیڅ داسې وخت به رانشي چې تاسو له خپله ځانه غوره اوسئ. یو ښه نظر د یوه ښه انسان په اړه فردي غورهوالی به نه وي. هیڅکله به تر تا غوره انسان په نړۍ کې نه وي. ځینې خلک ښایي داسې هڅه وکړي چې ستا کړنې، کارونه، خبرې او چلند کاپي کړي خو که هر څه سختي وګالي او ډېرې هلې ځلې وکړي بیا هم تر تا وروسته دویم غوره انسان به وي ځکه ته یو خارق العاده او فوق العاده انسان یې. موږ د میلیاردونو انسانانو ترمنځ ژوند کوو چې تاسې هم د دې میلیاردونو
له ډلې یو تن یاست چې نن ژوندي یاست، په دې پورتنیو مواردو پوهېدل تاسې فکر کولو ته اړ باسي، همداسې نه ده؟ بیا دې نتیجې ته رسیږئ چې تاسې یو خاص او ځانګړی انسان یاستئ، خارق العاده او د لوړ استعداد څښتنان یې. په حقیقت کې دا کومه سیالي نه ده. له همدې امله نن به له ځان سره څه کوئ؟ آیا په خپل ځان کې مو نغښتو وړتیاوو ته وده ورکوئ؟ آیا خپلې ذاتي وړتیاوې لا ډېرې ګړندۍ کوئ؟ آیا خپل اصالت څرګندوئ یا یوازې هغه څه چې یاست له هغه به لا غوره شئ؟ دا یوازې یوه نظریه ده، ځکه بیا داسې وخت وي چې ته یو غوره انسان اوسې، همدا نن او که همدا اوس. نن و کله د لوی فیلسوف هراتوس خبره راته رایادېږي. هغه به ویل ښه به دا وي چې په پوره زړورتیا د خپلو لویو تېروتنو او ماتو منونکي اوسو، نه دا چې د خپلو لویو تېروتنو د ویرې له امله په خپل ځای د نورو بدو پیښو په تمه واوسو. څومره غوره وینا! له دې شیبې پرته بل هیڅ داسې ښه وخت ستا د غوره لپاره نشته. دویم، پټ خنډونه. د لاس انجلس په هوایي ډګر کې ناست وم. هلته د جنرال الکتریک شرکت د کارکوونکو یوې ډلې ته د وینا کولو لپاره تللی یم. وینا مې پرته له کوم عنوانه د رهبرۍ په اړه وه. په دې کار سره هر شرکت ځان له نړیوالو سټنډرډونو سره برابرولی شي، د فوقالعاده توب او هغو کارونو په اړه چې باید هغوی یې ترسره کړي. تر وینا وروسته مې دې ته اشاره وکړه چې ولې موږ ډېر انسانان د خپل ژوندانه په اصلي برخه کې کوچنی رول لوبوو، ولې له بدلونونو ډډه کوو، ولې په خپل ځان کې غښتل شوې وړتیا نه څرګندوو، هغه رول چې موږ ته راکړل شوی دی ولې په هغه څه سترګې پټوو، موږ ولې غوره اوسېدل نه خوښوو. د دې ټولو پوښتنو ځواب پټ خنډونه دي. تېره اونۍ د دې لپاره چې ښه فکر وکړم او روح مې تازه شي، د تفریح او چکر لپاره له ښاره بهر لاړم. د یوه کور په یوه چمن کې مې د سپي د تربیه کولو د موسسې تابلو ولیدله. هغه د پټو خنډونو په اړه وه. دا هغه سیستم دی چې د سپیانو لپاره یا پټ خنډونه روښانه کړي چې سپیان بیا له هغه محدودیته ونه وځي. دا هغه سیستم دی چې د سپیانو لپاره یې پټ خنډونه روښانه کړي چې سپیان بیا له هغه محدودیته ونه وځي. یو سپی بیا د وخت په تېرېدو له هغه نامرئي سیستم سره داسې عادت کېږي چې آن کله چې بیا هغه نامرئي دیوالونه یا نه لیدونکي خنډونه لرې هم شي، بیا هم دا سپیان به له هغې محدودې بیرون نه وځي. سپی خپل انځوریز ماحول د هغه سیستم پر اساس برابروي. موږ هم همداسې یو. څنګه چې وده کوو بیا موږ په منفي عقایدو، غلطو فرضیو او د خپلې شاوخوا له ویرو سره عادت کیږو. دا ټول نه لیدونکي خنډونه بلل کیږي. باور وکړئ چې دا ټول حقیقي دي. کله چې موږ په خپل کاري چاپیریال او د ژوند په چارو کې له هغه سره مخ کیږو، نو ځان په شا کوو او داسې فکر کوو چې هغه محدوده دروغ وي. له همدې امله ټول هغه شیان چې موږ لرلی شو او هغه کارونه چې موږ یې کولی شو له هغه ټولو شاته پاتې کیږو. دا وهم او توهم موږ رښتینی ښکاري خو حقیقت نه لري. هیله کوو د هر څه خپل ذهن ته وسپارئ. تاسې دې ته رابولم چې خپل نه لیدونکي خنډونه مو را پیدا کړئ، په هغه پوه شئ، په پام کې ونیسئ، ځان ورسره مخ کړئ او حل یې کړئ. کله چې څوک له تا سره مقابله کوي نو هڅه وکړئ د خپلې تجربې او وړتیا له اړخه ورسره مخ شئ. ستاسې ژوند باید په خارق العاده ډول تجربه شي، ځکه له هغه څه چې تاسې ځان خلاصوئ له هغه تښتېدلی نه شئ. له ښېګڼو سره مینه وکړئ، ځکه ښېګڼې تاسې له اسمانه هم لوړوي. لکه څنګه چې موږ وده کوو نو د خپلو خواوشا نړۍ او چاپیریال له منفي عقایدو، غلطو فرضیو او دنیوي ویرو سره عادت کیږو. دا ټول زموږ نه لیدونکي خنډونه ګرځي. دریم، د سادګۍ ځواک. زه له خپلو ماشومانو ډېر څه زده کوم. نه یوازې دا چې هغوی زما اتلان دي، هغوی زما دوه غوره ښوونکي هم دي. هغوی په هره شیبه کې ماته ژوند راښودلی. هغوی له ما سره داسې مرسته کړې
چې زه ژوند ته د یوې کیسې او د یوې پیښې په څیر وګورم. هغوی ماته دا راښوولي چې څنګه خپل زړه راپرانیزم. هغوی ماته د ساده ژوند کولو ځواک راښوولی دی. دې وختو کې زه یوازې د سادګۍ په لټه کې یم. سادګي د هر څه په اړه صدق کوي. سادګي د هغو کسانو لپاره ده چې هغوی رهبران دي. سادګي د هغه چا لپاره ده چې کار کوي. سادګي د ساده خلکو لپاره نړیوالو سټنډرډونو ته د رسیدو لپاره نورو خلکو او شرکتونو سره د مرستې اړوند افکار او اندونه دي. زه فکر کوم سادګي ډیر قوي ځواک دی. د ګوګل یو شریک سرجي برین وایي چې د دې شرکت د بریا او کامیابۍ یو لوی لامل له ساده اوسېدو یې سرچینه اخلي چې زما زوی کلبي زما د خبرو موضوع ګرځوي. څو اونۍ مخکې نیویارک ته لاړم. دا هغه سفر و چې ډیره موده مخکې مې د دې سفر لپاره نقشه جوړه کړې وه. دا سفر مې د زوی د 14مې کلیزې په ویاړ و. د سوهو سیمې ته د فاو شوارتز مغازې ته د لوبو د سامان پیرلو لپاره لاړو. د برد په هوټل کې مو یوه ښه ناشته وکړه. دا هوټل په نړۍ کې زما د خوښې وړ هوټل دی. ویکدیا یو غوره تیاتر مو ولید. موږ زوی او پلار یو ځای یوه ډیره ښه رخصتي او د خاطراتو نه هېرېدونکې شېبې درلودې. د یکشنبې په شپه د بیرته راګرځېدو پر وخت مې له خپل ځوان ملګري وپوښتل دا اونۍ د پای په دې رخصتیو کې تر ټولو غوره څه شی و؟ هغه تر لږ شېبې فکر وروسته یې وخندل او بیا یې وویل پلاره هغه هاټ ډاګ چې پرون دې ماته د سړک په سر واټ کې واخیست هغه ډېر غوره و. دا بیلګه د سادګۍ ځواک راښيي. بریا له سادګۍ رامنځته کیږي. 4 دومره ښه اوسئ چې د خلکو هیڅ هیر نشئ. نامتو ټوکمار او کمیډین اسټیو مارټین ځوانو ټوکمارو او کمیډینانو ته داسې نصیحت کوي. هومره ښه واوسئ چې هیڅوک هم تاسې له پامه ونه غورځوي. دا جمله مې ډیره زیاته خوښیږي. ژوند له ټولو زیارکښو انسانانو سره مینه لري. که هر څومره ژوند ته ډیر وخت ورکړئ تاسو ته به په هماغه کچه نیکمرغۍ درکړي. کله چې په خپل کار کې ښه وي او د غوره اوسېدو په لټه کې اوسئ نو دا ناشونې ده چې تاسې به په دې برخه کې بریالي نه وئ. د ګریټفول ډیډ د موسیقۍ ډلې یوه غړي جری ګارسیا ویلي تاسې باید هڅه ونه کړئ چې وغواړئ په خپل کار کې تر ټولو غوره واوسئ بلکې تاسې باید داسې هڅه وکړئ چې هغه یوازینی کس اوسئ چې هغه کار ترسره کوئ. کله موږ ناهیلي کیږو موږ له یوه داسې حالات سره مخ کیږو. سختې هڅې کوو په خپلو هیلو باوري یو او په خپلو هیلو پسې ګرځو خو هغو ته نه رسیږو یا همداسې نه ترلاسه کیدونکي ښکاري. هره پریکړه ډیره مهمه ده. هر ګام مو مهم دی. ژوند په خپله لار روان دی. نه دا چې زموږ په لار. صبور او ډاډه اوسئ. د هغه سنګتراش په څیر واوسئ چې ټوله ورځ ډبرې تراشي او بالاخره یوه ساده ضربه هغه ډبره ماتوي او سپین زر پکې راپیدا کوي. لیوال او مینه‌ناک اوسئ. زیارکښ او فداکاره خلک چې په خپل کار کې ډیر غوره وي هغوی هیڅکله د چا له پامه نه غورځي او نه د چا هیریږي. دا ډیره جدي مسله ده. د سټیو مارټین دې غوره لیدلوري په ما ډیر زیات اغیز وکړ او زه ترې متاثره شوم. هومره ښه واوسئ چې له پامه ونه غورځئ. پیټر دروکر چې د مدیریت د برخې استاد دی هغه بیا د اصل په یوه بله بڼه بیانوي او وایي په خپل کار کې یا غوره اوسئ یا هم ځان ترې خلاص کړئ. دا فکر او فلسفه په نړۍ، ټولنه، کار او هر ځای کې عملي کړئ. د خپلو وړتیاوو او ظرفیتونو په کارولو سره به تاسې ډیره لویه ګټه ترلاسه کړئ. ژوند په ټوله کې عادي دی. تاسې پرې باور وکړئ. 5 د بریا د پرمختیا اصل. یو ډیر
قوي فکر او نظریه شته چې ښایي ستاسې په ژوند او کار او کاروبار کې بدلونونه رامنځته کړی شي. که تاسې هغه فکر او نظریه د خپل ځان یوه برخه وبولئ، نو د ژوند د پرمختګ پر مسیر مو د ماتې نه منلو او مقابلې ته چمتو کوي. له ویرې سره مخ شئ څو د غوره اوسېدو چانس له لاسه ورنه کړئ. د دون په کتاب کې د فرانک هربرت خبرې را په یاد شوې چې وایي زه باید ونه ډار شم. ویره او ډار د فکر قاتل دي. ویره یو کوچنی مرګ دی چې د بشپړې نابودۍ لامل کیږي. زه له ویرې سره مخ کیږم او پرېږدم چې له ما تیر شي. کله چې له ما تیر شو نو خپل ضمیر سترګې پرانیزم چې مسیر او لار وګورم. زه په هغه ځای کې پاتې کیږم چې هلته ویره او ډار رسېدلی وي. هغه چارې چې تاسې ترسره کېدل اړین بولئ هغه باید ترسره کړئ. په دې برخه کې به تاسې د یوې ډېرې حیرانوونکې پیښې شاهدان اوسئ. لومړی دا چې په دې به پوه شئ چې هغه ویره له یوه وهم پرته بل څه نه و. او دویم دا چې تاسې به د خپلې مېړانې لپاره یوه داسې ډالۍ درکړل شي چې هیڅ تمه مو نه درلوده. د هرې ویرې او هر ډار تر شا ډېرې ښې ډالۍ او انعامونه پټ دي چې د شخصیتي ودې، پر ځان باور، پوهې او ټولو اړوندېږي. ما دا هر څه څو ځله لیدلي دي. زه فکر کوم چې دا د ژوند قانون دی. له همدې امله د ویرې په لور ورشئ، په ډېر قوت سره یې پیل کړئ. ورو او دوامداره رفتار ډېرې بریاوې له ځانه سره لري او هغه بریا او کامیابي چې تاسې لایق یاست هغه ورو ورو څرګندېږي په داسې حال کې چې تاسې رښتیا هم ډېره اړتیا ورته لرئ. د ویرې او ډار د هرې دروازې تر شا ډېرې ښې ډالۍ او انعامونه پټ دي. درنو اورېدونکو، دا وه د نن ورځې خپرونه. د غوره، بریالي او خوښ ژوند پاتې درسونه به درته په نورو ورځو کې وړاندې کړم. تر بیا ښې چارې.